موږ مسلمانان یو، موږ ته به خپل تاریخ ضرور به ضرور معلومي. دا وخت په نړۍ کې تر ټولو غټ جنگ هغه د مذهبو په مابینځ کې روان دی، هغه د دین په باره کې روان دی. عیسایان، هندوان او یهودیان دا ټول راجمع سوي او دا ټول د امت مسلمه خلاف قدم اخلي او د امت مسلمه پر هر فکر باندې، پر هر تاریخ باندې، پر هر عقیده باندې د امت مسلمه حمله کوي. خو لیکن موږ مسلمانان هغه دومره غافله چې بس موږ تاسو اسلام هغه خپل منځ ته موږ تاسو اسلام ویلی دی، حالانکه خالي المنځ دا اسلام نه دی. خالي پنځه وخت المنځ دا مسلمانی نه ده، بلکې مسلمانی هغه به زموږ پوره عقیده هر قدم به د اسلام مطابق وي. زموږ ستاسو د سترګو لیدل به د اسلام مطابق وي، زموږ ستاسو فکر به د اسلام مطابق وي. که چیرې موږ خالي والمانځه ته اسلام وایو او نور په شانو کار ونه لرو، د اسلامي تاریخ نه ځان خبر نه کو، د اسلامي عقیده هغه په خپل زړه کې مضبوطه ونه ساتو او په اسلامي احکاماتو باندې عمل ونه کو، نو قریبه ده چې په لمانځه باندې به ولاړ یو، کفر به راځي، یهود به راځي، هندو به راځي، هغه د مسلمان سر کاټوي او د مسلمان پر مذهب باندې به حمله کوي. دا وخت که موږ تاسو فکر وکړو، یهودیان چې کوم کشنیان دي د هغو ماشومان دي تر 90 کالو پورې یهودیان و خپل کشنې ته تر 90 کالو پورې د یهودیت تعلیم ورکوي. خو نن مسلمان ته راسه خپل یو زوی، خپل یو اولاد هغه د دین په باره کې هغه ته معلومات نه ورکوي، د قرآن په باره کې قرآن نه په زده کوي، حدیث نه په زده کوي، اسلامي تاریخ په موږ تاسو باندې نه زده کوي. موږ دا کوشش کوو چې موږ مالدار جوړ سو، خو دا کوشش نه کوو چې دیندار جوړ سو. دینداری اصل مقصد شي ده، مالداری مقصد نه ده. که چیرې مالداری کامیابی وای، که چیرې مالداری د مقصد شي وای، نو تر ټولو غټ مالدار به حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم وای. نبی علیہ السلام ته الله تعالی ورته فرمایل که چیرې ته وغواړې زه به د مکې غرونه تا ته سونه جوړ کړم. خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نه، ما دا غرونه د سونې نه دي پکار، زما خوښه دا ده چې یو ورځ ډوډۍ وخورم بل ورځ وږی پاتې سم، بیا بل ورځ ډوډۍ وخورم بل ورځ وږی پاتې سم. نن ما او ته د خوراک کمی دی، هر یو کس په کور کې ښه خوري، ښه چښي، هر قسم خوراک مسلمانانو ته پروت دی، قسم خوراکي موږ ته پرتې دي. خو د هغه باوجوده که موږ ته په شي کې کمی دی، هغه موږ د خپل عقیدې کمی دی، په موږ کې د اسلام کمی دی، د اعمالو کمی دی. موږ نن د خپلې د روزي لپاره شکوه کوو، د خپلې د روزګار لپاره شکوه کوو، د پیسو د ډېر زیاتولو لپاره خلک راځي وایي وظیفه راوښیه چې کاروبار مې ډېر په مخ لاړ شي، چې ډېرې پیسې وګټم. خو تر اوسه پورې ماته دا نه دي ویلي چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څه تاریخ و، د مسلمانانو د حکومت څنګه تاریخ و، او د فلسطین د بیت المقدس څنګه تاریخ دی. ګوره دا یو ډېر ضروري خبرې دي چې دا اوس را روان یم. پر دې خبرو باندې باید چې هر مسلمان په زړه کې ټینګ وساتي او بیا تر بله پورې ورورسوي د خپلو بچیانو ته، د خپل نوي نسل ته د بیت المقدس، د مسجد اقصی، د فلسطین د مسلمانانو په باره کې، د فلسطین د تاریخ په باره کې یو څه معلومات، یو څو تاریخي خبرې هغه په غور سره واوري او ټینګ په زړه کې ونیسي او بیا د خپل نوي نسل ته هغه بیا هغه ورسوي. موږ په دې خبر نه یو چې بیت المقدس کم تاریخ لري، فلسطین کم تاریخ لري. فلسطین دا بیت المقدس چا جوړ کړي؟ مسجد اقصی څه ته وایي؟ په مسجدانو کې په ټوله نړۍ کې په ټوله دنیا کې اول مسجد کم یو جوړ سو، د هغه بعد بیا کم یو جوړ سو؟ په دې باره کې یو معلومات نشته راته. او که زه چیرې اوس د هغه خلکو څخه پوښتنه وکړم چې ستا نیکه څوک؟ پلانکی. د هغه پلار څوک؟ پلانکی. پوره معلومات د نیکهګانو په باره کې ورته معلوم وي. نیکه په قبر کې پوښتنه نه څخه کوي د نیکه په باره کې ستا نیکه څوک دی، د چا زوی، څه د قوم، څه د قبیله وه. د نیکهګانو په باره کې په قبر کې پوښتنه نه کېږي. خپلې عقیده، خپل معلومات د اسلام په باره کې مضبوطه وساتئ.
خپل قوم هېڅکله په ورځ د آخرت موږ ستاسو په ښه باندې نه راځي. ورځ د آخرت داسې ورځ ده چې الله رب العزت فرمایي چې یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. داسې ورځ چې سړی به په هغه ورځ باندې د خپل ورور څخه به بېزاره وي، ځغلي به جینې. یو سړی به د خپل پلار څخه بېزاره وي، چې ځغلي به. یو سړی به د خپل زوی څخه بېزاره وي، چې ځغلي به. ورځ د آخرت داسې سخته ورځ ده چې یو کس به د خپلې زنانې څخه منډې وهي. په دنیا کې چې کم چاته ته محبوب وایې، په دنیا کې چې کم چاته ته خپل دوست وایې، هغه دوست به په ورځ د آخرت منډې ته څخه وهي. خپل اعمال په کار درځي په هغه ورځ، د رسول الله سنت په کار درځي هغه ورځ، د دین اسلام تعلیمات په کار درځي هغه ورځ، او د قرآن مینه په کار درځي هغه ورځ.